بس زما فعل خل د کور مسله ده چې اختر نه بعد د خلکو مال سوال جواب راکړي که اختر نه بعد ځان ته کور وګوره او جی زه به ځان ته کور ګورم چې دا چا سره کور و ماته مدد وکړي ماته کور را تا بل یو خبره کړې وه په تېر شوي انټرویو کې تا چې زه به واده کوم دا یې کسر به کوم چې ما له پېښور کې کور راکوي دا پېښور څه لازمي خو نه فرض کې پي کې خیبر پښتونخوا کې تاله په سواد کې یو بنده کور درکوي تاله په نوخار کې درکوي تاله بل ځای کې دا لازمي خو نه په پېښور کې که نه کور کې مې بند هغه تعویضونه کوي هغه چې کومه مشره ښځه پر هغه هغې باندې مې هغې تعویضونه کوي جدا یې کتې دا دویمه چې کومه ده زه درېیم وم ته درېیمه ښځه یې ده جي زه درېیم وم بس هغې دوی به ډېر ماڅ هغې باندې به اور بلېدو چې دا ولې دې سره ډېر دی خو هزار نه چا بازار نه دی چې ما پسې ټوله شپه ګرځي چې زه لاغه شم مردان ته زه چېرته سملم ما پسې راځي بل چا سره نه دنیا خو هلته ډېر زیات بد دی خو زه اوس دا خبره ځکه ویډیو کې نه کوم که نه چې زه کله د هغې ثبوتونه پیدا کړم زه بیا دا خبر ویډیو کې شیر کوم माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्किल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का न होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा को तावीगी नु मालदार बती तावीगी स्ता गरीब स्ता द काबीना सा खबर दे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कदरमन मुराद अली काटलंगे मा द परवास टीवी लखवा औरन यो वारिबिया मौजूद मा په پیښور کې ما سره تاسو پیژنې میلا خان ما سره ناسته قدرمن تاسو پته دی مخکې ما یو انټرویو کړی و دا ډیره مجبوره ده ډیره لاچاره ده بچی به سری دي تور سره ده دینه ما ویډیو کړی و یو افغاني رور چې کم دی له 15000 روپیا راولېګلې دا غینه بعد یو دوه پښتنو رونو د دوبه نه بیا له سلیګړې پیسې را لېګلې دي نو هغه پیسې هم دوی ورکو دوی سره خبرې ترګو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه د مینا وخت څنګه تیری بس خطیری خراب تیری نه چې خطیری څنګه بچی مچی دي څنګه شو بچی تاوي زما بچی د خاون سره دي دغه سره نو څنګه دا هغه اوسم لالته دي جالته نو ته دا ستنه شي کول چې د خپل بچی راولي مطلب مور پر دې ته مور خپل مور خو ته کنه چې مور مېره شي نو پلارم پلان دري شي هغه مثال لګا نه ایول ته جون بد نه جون خپل ته ډیر زیات بد دی خو زه اوس دا خبره ځکه ویډیو کې نه کوم کنه چې ځکه د هغې ثبوتونه پیدا کړم زه بیا دا خبر ویډیو کې شیر کوم زما بچو سره هلته ډېر ظلمونه کېږي سره جی ډېر کېږي نو داسې نشي کېدی ته د خپل بچي راولې ځان سره او دلته خو دلته ستا د غم نشته کورم نشته که زما مجبوري د لاسه ورکړې زما مجبوري نه ما وختي راوسو هغې ځان په سکونډه قدرې نه شي لګولی ډېر زیات ورکوټې دي خپل پلار خو ورسره مینه کوي خو کور کې ورسره چې کوم خلک دي هغوی ورسره مینه نه کوي هغوی ورسره ظلمونه کوي نو لازمي ده پلار کو خپل هم چې خو هلته مور میره شوه که نه تو مطلب خو د بلې مور سره دي وخت میره نه مور خپل بچو باندې خیال کوي زما بچو باندې خیال نه کوي زه چې بچو له کمې کپړې والم هغه خپلو بچو ته اچوي جی زما لور په خپله دې خبره ګواه ده ما ته د لور یو وایس پروت دی خو نن سه مور زما زړه خفه دی صرف د خپل بچو د وجې چې هغوی سره هلته کم سلوک کېږي او مطلب چې مور مېره شي که نه اوس لکه پرس کو دا یو کټ دی په دې کور کې نو لازمي خبره چې خپل بچي سم نشته هغه په ځمکه سم نشته هغه کټ بستره بوله نور کې بل څه بوله لازمي خبره بد به ورته ګوري جی بد ورته ډېر زیات ګوري لکه ما خپل بچي ډېر په نازه په عادت ساتلی دي په فخر کې داسې ماشوم نه چې هغوی به زما د بچو غونته کفرې وي ما بچو له هر قسمه کفرې کړې دي زما خاندان کې به زما نه خلک خوشحاله ګوره ستا بچو ته وګوره او د نور خویندو بچو ته د ګوره ستا بچي ښکلي دي او کفرې ملخه ښکلې کوي ته په کفرو پوهېږي هغې ته ما خالي پینټ شرټې اچولې جامې به ورته ما ساده نه اچولې او زما لور ماشاءالله ښکلې ده ویښته مې غټ نو خوند به ورسره ډېر کوو هغه نازولي بچي دا دومره په ناز ساتلي وو اوس بې موره بې پلاره بې یارو مددګار بس بې موره شو پلار هم بس ورسره ډېر ښه دی خو بس دا خلک ورسره ښه نه دي پلار که ورسره ډېر هم ښه شي چې مور نشته که نه مطلب اوس تا سره وي نو پلار یې وایي چې زه موږ خو هلته ډېره مینه ورکوو یا مور یا پلار یا نور یا نور له مینه نه ورکوي ته ولې مینه ورکوې زه ولې ورکوم ځکه چې دوی مور غواړي پلار یې چې ما پسې ټوله شپه ګرځي چې زه لاغه شم مردان ته زه چېرته سملم ما پسې راځي بل چا سره نه هم تا سره یې مینه ده که نه ستا خاوند د کوم ځای دی زما خاوند د مردان دی د مردان دی جی د مردان دی داسې نشي کېدی دغه ستا دغه سره دوباره خبره جوړه شي
نه داسې نه چې په کور کې مې بند هغه تعویضونه کوي هغه چې کومه مشره ښځه پر هغو هغې باندې مې هغې تعویضونه کوي جدایه کتې دا دویمه چې کومه ده زه درېیمه ومه اته درېیمه ښځه ده جی زه درېیمه ومه بس هغې دوی به ډېر مات هغې باندې به اور بلېدو چې دا ولې دې سره ډېر دی خو هزار نه چا بازار نه دی مونتې د روژې په خوله یم که نه الله به ترې بدلې اخلي زما او زما د ماشومانو دا راته ووایه ستا اوس مین مسله څه ده بس زما فی الحال د کور مسله ده چې اختر نه بعد د خلکو مال سوال جواب راکوي که اختر نه بعد ځان ته کور وګوره او جی زه به ځان ته کور ګورم چې دا چا سره کور وي او ما ته مدد وکړي ما ته کور راکړي مطلب دا څوک چې یا تاله په کرایه باندې کور ونیسي یاره کرایه به زه ورکوم بیل به زه ورکوم نو داسې هم کیدی شي داسې هم کیدی شي چې داسې د الله بندۍ مطلب نیک انساني یاره د خور په نسبت تله زه یو کور په کرایه واخلم دای کرایه هم زه ورکوم دغې بیل هم زه ورکوم دغې خرچه هم زه ورکوم داسې کیدی شي ولې نه شي کیدی څوک داسې کولی شي جی تا بل یو خبره کړې وه په تېر شوي انټرویو کې تا چې زه به واده کوم دا یې کسر به کوم چې ما له پېښور کې کور راکوي دا پېښور څه لازمي خو نه فرض کې پي کې خیبر پښتونخوا کې تاله په سواد کې یو بنده کور درکوي تاله په نوخار کې درکوي تاله بل ځای کې دا لازمي خو نه په پېښور کې که نه لکه زما پېښور کې ډېر ټایم وشو که نه زه ورکوټ لوی شم دلته کې نو زه بل ځای کې خوشحاله هم نه یم او یارېږم لکه خپل کلی که نه اوس زما مردان کلی خو هغه ځای کې هم خوشحاله خو پېښور کې خوشحاله یم نو فرض کړو مردان کې تاله یو سړی کور درکوي چې مردان کې اوس تا خپل کلی ته زما کلی دی هغه که نه نو هغه نه صحیح هلته صرف د خپلوانو د وجې نه زه چې خپلوانو څومره لرې یم که نه دومره ښه ده ځکه چې په سخت وخت کې زما څوک تپوس نه کوي بیا پیسه کوم بیا پیسه کوې بل قدرمنو زه به تاسو ته یو خبره وکړم زمونږ چې کوم کتونکي دي هغوی د ویډیو معمولي شان ټریلر وګوري او ما ته کال وکړي یاره وایي د دې جنې نمبر راکړه دې څه مسله ده څه کیسه ده نو تاسو یو خبره وکړم چې تاسو ویډیو پوره ګورئ ویډیو چې تاسو پوره وګورئ تاسو ته پوره تفصیل د ویډیو معلوم شي چې په دې ویډیو کې څه دي په ویډیو کې موږ د دې نمبر هم ورکړو ډېر کسان ما ته داسې دغه وکړي که نه معمولي شان ټریلر یو خبر وګوري یا دوه خبر وګوري ستا ویډیو په ټیک ټاک ډېر زیاته وایرل شوی و که نه نو بس هغه باندې نمبر راغلی و نو به ډایرکټ بیا ما ته رینګ وکړو ویډیو به چا پوره نه کتله یاره دې نمبر را زه سره مدد کوم یا زه سره دا کوم زه سره واده کوم دا کوم هغه کوم نو قدرمنو تاسو هم چې ویډیو پوره ګورئ تاسو کله ویډیو پوره وګورئ نو د نمبر پکې نو زما سره کال کول ته ضرورت مطلب هغه دوباره کړ تاسو ما ته هم کال وکړئ دا نه بعد تاسو د دې نمبر درکم نو کاړه دوه شي تاسو ډایرکټ دې ته کال وکړئ نو بس خبر به ډایرکټ جوړ شي تاسو صحیح خبره ده بس ټیک ټاک خو زه فی الحال زه نه یوز کوم مخکې به مې یوز کوم بس خالي بچو له مې دغه کړی هغې جوړ کړی دی هغه نه زمونږ هغه ویډیو چې کوم د خلکو په ټیک ټاک باندې اوچته کړ په ټیک ټاک چا لګولې وه نو ډېر زیاته وایرل شوې وه تا پکې جړلي وه ښه ما کوم بله ویډیو یاد قدرمنو زمونږ یو د دوبۍ نه پیسې رالېږلي دي د مینه خان دپاره هغه زه دې له ورکوم او دا غرور رونو چا چې دا پیسې رالګي د لپاره بس ول بس هغه غرور ته چې ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل خور مدد وکړو الله تاسو له ډېر درکې الله تاسو خپل بچو خوشاله ساتي قدرمنو تاسو بیا هم تاسو ویډیو پوره ګورئ دې ته بیا هم د خپل جی پی ایس نمبر چې کوم دی هغه په خپل خولي باندې وي او تاسو ویډیو پوره ګورئ تاسو دې سره امداد کول غواړئ دې سره ډونیشن کول غواړئ دې سره کال کول غواړئ امینه خان خپل جی پی ایس نمبر وایي تاسو څوک ډونیشن کول غواړئ څوک امداد کول غواړي نو خپل جی پی ایس نمبر وایي 0333 255 7948 جی دا زما نمبر دی دا واتس اپ هم دی جی واتس اپ هم دی او جی پی ایس هم دی جی جی پی ایس هم تا مین تا چې کوم دغه وکړ مطلب مین تا لا اوس کور دی وخت پکار دی کنه جی کور له پکار دی پیسې خو سن اصله کا 20-25 هزار تعالی را لې باندې بس نور سنی کپڑے به پوشي سنا سره راشن به پوشي او تا دا ضرورت دی وخت د کور دی جی د کور ضرورت راته ډیر دی ځکه چې بیٹک باندې گزارنه کې اوس ګرمي هم ډیر زیاته ده ګرمي روانه اوس هم ګرمي ده نورم روانه ده چې په شکل شي بیا وخت ګرمي دی وخت ته باقی سی بیٹک کې پاتې کیږي یو کمره دا وس پای کې پاتې کیږي بس بیٹک کې پاتې کیږي مغه سوال جواب راکړي چې تاسو را نارینه نشته تاسو ماته کمره خالی کړئ هغه هم سوال جواب درکړي چې کمره خالی کړئ جی روجي نه مخکې راته سوال جواب راکړ دي نو مورتم چې زه اختر تیر کوم یا ځان ته کور ګورم اوس پر کدا غزنم زی جی هغه دینه بنځم ډیر ګرانه دا کړي ګرځول او دغه کول الله خو ډیر زیات ګران کار دی زما خدای نه کډه خو نشته کړي دې شته کو نشته خو لکه مطلب کور بدلول یو ځای ته بل ځای ته ګران کار صحیح خبره ده روزانه اوس کورونه نشي بدلول کنه نشي بدلول کنه او جنازه ذات له سو کور ورکې کنه نن سبا مشر ته پته چې خراب ده هغه په غلط شکونه کوي دا اوس پورتاله بل چاته سره ډونیشن کړي کنه
جی به دغه یو دوه وروریانو کړی دی، یو افغانستان والا دی، یو دوبۍ والا دی. دوی را سره کړی دی. ډېر ښه انسانان دي. او زیات خلک د واده لپاره رینګ کوي. د واده لپاره کې خو بس سخیف نه کوي چې واده کوم ډوزولي. ډېر خلک ما دوی مال دي نمبر راځول 50000 لګم زول 60000 لګم زول 1 لک لګم زال نمبر درکم ته بیا اخر کې یار د دې واده را سره کو نور څه نشته. او دا خبره خوشته دی اسه بس هغه دوزل د خپل زور ډېر دی. پیسې څوګړه راځي ته د واده خبرې کوي. او د واده خبره کوي. قدرمنو دا مینا خانو چې موږ سره خبرې ترې وکړې هغه اضافه سره نمبر ورکړی تر نن سبا د کور ډیر سخت تکلیف ته په یو وړه کمره کې پاتې کیږي په بیٹک کې پاتې کیږي پای کې مطلب واشروم پای کې کچن پای کې هر څه پای یو کمره کې سپکشتانه خدا به مجبورن کوي دوی دا د کور ډیر اش ضرورت ته نو کدا سي سوکروري دا سي د الله بندي نیک کار کول غواړي د کور بندوبست کول غواړي مطلب کور لا غستی شوم سیدا خو کومه کور په خور کې سوګرا کی زو سره وادم کول شمه بهر حال کو دل داسې سوګی چې د واده لارش نه بغیر دا وچره دی خور په نظر بوته زګورم زول کور په کرایه غستل غواړم دای کرایه بازار کوم دغه بیل بازار کوم د ډیر سخت تکلیف ته تکلیف دار چې دین خپل بچی جدا دي دي ته کور ملاو شي د خپل بچي د سره په یو ځای پاتې کیږي بیا مطلب دا اوس یو بیٹک کې پای کې د ګرمه نه مړ شو خپل بچي بدن سره دا څنګه وساتي په دې وجه خپل بچي جدا دي کو دا سوګي چې د کور په کرایه غستی شي دغه کرایه بیل ورکول شي چې د بل ار میاشت دغه کرایه در کوم دغه بیل در کوم دغه خرچه در کوم نو د خپل اضافه نمبر په سکرین باندې چلیږي دی اوموي نو تاسو بالکل دې سره امداد کوئ چې برای راست دې سره رابطه کوئ او تاسو ویډیو پورا ګوره په ویډیو کې ما دې نمبر ورکړی دی تاسو رابطه دې سره کولی شئ اوس پر اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان